امید لرم چې تاسو ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوي ویډیو د یو نوي موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو یو ورور پوښتنه کړې ده، دی وایي چې زه غواړم دلته فارماسیون وایم، ما اوس اسناد اخیستي ولې زما د ژبې فرانسوي ژبې چې کومه نیو ده، کوم لیول یا کمزورې ده، زه دومره په فرانسوي نه پوهېږم. آیا زه کولی شم چې فارماسیون واخلم یا وانخلم؟ یا آیا هغه خلک کولی شي چې هغه فارماسیون واخلي کوم خلک چې فرانسوي د دوی نه زده یا فرانسوي ضعیفه وي یا لیول نیو کمې؟ په دې اړه باندې دا ملګری غواړي چې معلومات واخلي. ملګرو هر کله چې تاسو ته غواړئ فارماسیون وایئ نو او فارماسیون لپاره ثبت نام وکړئ، اوله ورځ چې کله تاسو ځئ فارماسیون لپاره د تاسو نه دوی امتحان اخلي، تاسو نه دوی ټسټ اخلي. هغه ستاسو د فرانسوي ژبې نیو یا چې کوم لیول دی هغه ګوري، د هغې مطابق بیا تاسو ته هغه فارماسیون درکوي. یا دوی تا ته په دغه فارماسیون کې چې کوم فارماسیون لپاره تاسو ډمان کړی غوښتنه مو کړې، په دغه فارماسیون کې د هغه ستاسو د لیول مطابق دوی تاسو ته بیا فرانسوي ژبه فرانسوي کورس درکوي. همیشه په اکثرا فارماسیونونو کې فرانسوي ژبه شامله وي. مثال یو فارماسیون دی 1 کال دی، په دې 1 کال کې تقریبا 3-4 میاشتې 5 میاشتې اتمن تاسو فرانسوي ژبه وایي اول، هغې نه بعد بیا تاسو خپل فارماسیون ته ځئ. اوس دغه کوم وخت چې کوم دی په دې 1 کال کې 3 میاشتې یا 4 میاشتې یا 5 میاشتې، دغه ټول ستاسو د فرانسوي ژبې چې کوم امتحان تاسو نه اخلي په اوله ورځ د دې پورې اړه لري. په دې کې که چیرې ستاسو د ژبې فرانسوي ژبې نیو ښه وه نو تاسو به کم وخت فرانسوي ژبه وایئ، یا که چیرې ستاسو نیو ستاسو لیول د فرانسوي ژبو ټیټ نو تاسو به بیا ډېر وخت فرانسوي ژبه وایئ. بله مهمه خبره دا ده چې ډېر زیات داسې فارماسیونونه شته چې هغې دپاره باید ستاسو فرانسوي ژبه ډېره زیاته زده وي. ستاسو د فرانسوي ژبې چې کوم لیول دی هغه باید جګي. که چیرې دا کمي د هغه لیول ته نه رسیږي نو بیا تاسو په دغه فارماسیونونو کې داخله نشئ اخیستلی. او هغه اکثرا هغه فارماسیونونه چې کوم دلته ستاسو د تیر شوي د تحصیلي دورې پورې اړه لري، یا داسې ملګري چې کوم غواړي دلته په انفارماتیک په آی ټي کې لاړ شي، په کمپیوټر ساینس کې، یا دوی په منیجمنټ کې دلته غواړي چې دوی فارماسیون وایي په های لیول باندې، هغه فارماسیون چې د هغې لیول هم جګي، نو بیا طبیعي خبره ده چې تاسو نه به دوی د فرانسوي ژبې چې کوم نیو دی کوم لیول دی هغه به تاسو نه دوی زیات غواړي. نو بالکل داسې فارماسیون نشته چې هغې دپاره باید ستاسو فرانسوي ژبه په های لیول باندې که چیرې نه وي نو تاسو نشئ کولی. دې دپاره به اول تاسو فرانسوي ژبه زده کوئ، هغې نه بعد به دغه فارماسیون ته بیا تاسو ډمان کوئ. خو هغه فارماسیون چې کوم زموږ اکثر افغانان غواړي چې هغې ته لاړ شي، مثال د برق فارماسیون شو، داسې نور ورته فارماسیونونه چې کوم دي، په دې کې بیا ستاسو فرانسوي ژبې لیول که ضعیفه هم وي تاسو بیا هم کولی شئ چې تاسو دغه فارماسیون کې داخله وکړئ او دغه فارماسیون تاسو مخکې ووسئ. ولې مهمه خبره مهم دغه ټکي باید تاسو ولرئ چې تاسو حتما فارماسیون ته ډمان وکړئ، بیا دوی ستاسو امتحان په فارماسیون کې اخلي. هغې نه بعد بیا ستاسو فیصله کېږي چې تاسو څومره وخت باید فرانسوي ژبه ووایئ. مننه ملګرو، ویډیو همدومره وه، په مخه